دریم په دې صورت کې یو ضروري غوندې یو ناشنا واقع ذکر شوی ده، د هغې مختصر بیان به درته وکړم. د دې صورت فضیلت دا دی، په مسلم شریف کې او په ابو داود شریف کې یو حدیث دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې څوک د دې صورت لومبي لس آیتونه یاد کړي، لومبي لاس، نو پروردګار به دله یو رڼا پیدا کړي او د دجال د فتنې نه به خدای محفوظ ساتي. د دجال هغه فتنه ده چې حضور پاک فرمایي ما من نبی الا قد انذر قومه، یو پیغمبر داسې نه دی تیر شوی چې خپل قوم یې نه یارولی د چانه، من المسیح الدجال، د مسیح الدجال نه. بچې که دا فوټو نو باسې خبر اسې بندوی وازه. د مسیح الدجال نه یو پیغمبر داسې نه دی تیر شوی چې خپل قوم یې نه یارولی. خو حضور پاک فرمایي بی یو پیغمبر داسې خبره نه ده کړې کم چې درته زه وایم، دا نه دی ویلی. او هغه دا دی چې دی به په یوه سترګه ړوند دی ړوند، چې دا مه کوه خفه نه شي، هسې اواز بندوه، په سترګه ښی سترګه به ړوند دی ړوند. دا وایي بل پیغمبر یې نښه نه ده ښولی او زه درته دا نښه ښیم. نو دا لس آیتونه چې څوک یاد کړي دومره زیات شی نه دی، نو خدای به د دغې فتنې نه محفوظ وساتي. یوه بل یو حدیث پاک کې راځي، حضور پاک فرمایي چې د جمعې پر ورځ څوک د دې صورت کهف تلاوت کوي د جمعې پر ورځ، دله به خدای په دنیا کې یو رڼا پیدا کړي. هغه رڼا د زړه د هدایت رڼا ده، او د قیامت پر ورځ به هم دله خدای یو نور پیدا کړي. او په خپله حضور پاک فرمایي هغه نور رڼا به د ځمکې نه د اسمانه پورې داسې نور به خدای پیدا کړي. او د دجال د فتنې نه به هم خدای وساتي. او بل عجیبه نقطه ده، وی د تیرې جمعې نه د دغې جمعې پورې ګناهونه به مو ته خدای معاف کړي. او فرمایي حضور پاک وی د اتو ورځو د هرې ورځې د فتنې نه به خدای پاک وساتي. فتنه یو عام لفظ دی، د مصیبت شو، عذاب شو، بیماری شو، د بچی فتنه، د مال فتنه، د عزت فتنه، د دې نه به خدای محفوظ وساتي. نو ټول مسلمانان د دې صورت تلاوت د جمعې پر ورځ کوي. د جمعې پر ورځ د دې تلاوت دا ثابت شو. د دې صورت شان نزول څه دی؟ نو چې کله حضور پاک د نبوت دعوا وکړه د پیغمبر، نو مکی مشرکانو سره مقابله راله، او قسم دې داسې مقابله راله چې زه تاسو ته د هغې بیان نشم کولی. ډېر سخت دور راغی، سخت دور. چا به د حضور پاک په مخامخ ورته مخې ته ودرېدل او کنځل به یې کول، چا ورته په لارو کې غنی اچولو، او بعضې سپېره پکې داسې و چې د حضور پاک په ملا مبارکې به یې پیروان اچاو، د سارو پیروان. او بعضې بدبخته ده چې حضور پاک به یې د ګریوان نه ونیوه، او بعضې بدبخته ده چې نبی علیه السلام له بیماری کې څادر واچو، هغې له به یې ول ورکړه. دومره ظلمونه تر دې حده پورې یو بدبخته کافر دی چې دې درته ذکر کوم، عقبه ابن ابي معیط، دا ډېر سپیرو، دا دومره سپیرو چې کله ابو جهل ده وی چې څوک به لاړ شي فلانکې قصاب خانې ته چې یو د وینو ډک د سوټو ډک یو پیروان راوړي او د نبی علیه السلام په دې ملا ورغورځوي. دې سپیر هغه کار کړی دی. نمبر 1. دویم دې سپیر هغه کړی دی چې حضور پاک یې دې ګریوان ته څادر اچولی دی. او دریم یو خطرناک کار یې کړی دی. یو ځل دې راغی نبی علیه السلام ته کېناست، لږ قرآن یې واورېد، په هغې حضور پاک خوشحاله شو که دا سپیره خدای مسلمان.
نو یو بل کافر په مکه کې ابی ابن خلف دغه تعلقات هم ډېر سپیرو. نو دی چې هغه لاړ اته خبر شو او ته عقبه ته تللی د محمد خبرې دی اورېدلې صلی الله علیه وسلم هغه سره دی ناسته کړې زباس زما ستا تعلقات ختم نن نه پس به زما ستا تعلق نی ماله به نه راځې نه به درځم. وی ګوره زما ستا دوستانه ده زه خو هسې تللی وم. وی نه باس چې تا د هغه مجلس کې ناسته وکړه او د هغه خبرې دی واورېدې زما ستا ختم نن نه پس به ما ستا تعلق ختم د رضا کو نه رضا کېده. اخره کې وی په یو شرط به درنه راضي کېږم تعلق به در سره قائموم چې ته لاړ شې د نبي علیه السلام نوم یې واغېست د هغه په مخ لاړې وتکې هله به دې پرېږدم. دا سپېره راغلی دی او هغه عمل هم ده کړی د حضور پاک په مخ کې. څومره ګران کار دغه عقبې دا تکلیفونه صحابه وهل روانې جګړې جرګې هر څه پکې وشو ناکام شو کافران. چې ناکام شو دا عقبه بیا خدای مردار کړ بدر کې دی گرفتار شو جمدی ونیوی شو او نبی کریم صلی الله علیه وسلم خو بلا گزاره کوله صحابه وی چې دی به موږ له خدای کم ځای په ګوتو نه وایي مدینې ته په قیدیانو کې بوته لاره کې یو ځای مردار کړ. نو چې دا معرکې کې دی د مکې کافرو د حضور پاک د مقابلې دپاره یو خبره سوچ کړه. وی یاره داسې کار کو یو دوه کسه لیږو مدینې ته د مدینې د یهودیانو نه معلومات کو که رښتونې پیغمبري سره ورسره جګړې کو. د مدینې یهود د کتاب خاوندان دي هغوی ته پته ده هلته به ولیږو. نو دا عقبه ولیږه دا سپېره بدبخت عقبه ابن ابي معاید او یو بل کافر نضر ابن حارث دا دوه کسه ولیږل. وی تاسو لاړ شئ او د مدینې د یهودیانو نه تپوس وکړئ چې مونږ کې یو هلک د پیغمبرۍ دعوه کړې ده دا شکل دا صفت او دا خبرې کوي چې هغوی څه وایي. دې دواړه لاړل مدینې ته. په مدینه کې یهودیانو سیدل هغوی نه تپوس وکړو. هغوی ورته وی د دریو خبرو تپوس ته وکړئ که دا جواب یې ټیک درکړه دی به رښتونې پیغمبري. ځکه موږ کتابونو کې د آخرې زمانې د پیغمبر د دنیا د راتلو چې کومه موده ده نو هغه هم دا ده. ممکن ده چې د آخرې زمانې پیغمبر راشي خو هغه دا درې خبرې بې د پیغمبر نه بل چاته نه دي معلومه. نو که جواب یې درکړه ټیک خو صحیح ده که در یې نه کړه نو دی به دروغجن پیغمبر. هغوی چې رالل میټینګ یې راوغوښته وی دغه رنګې د مدینې یهودیانو درې سوالونه مونږ ته کړي دي هغه درې سوالات مونږ د نه کوو که جواب یې راکړه دی به رښتونې پیغمبري که یې را نه کړه دروغجن دی. دریو سوالاتو کې یو سوال دا چې تاسو دنه تپوس وکئ چې یو څو هلکانو چې هغوی د خپل ښار نه تښتېدلي دي او ورک شوي دي د هغې هلکانو معلومات راکړه چې دا څوک او دا ولې لاړل دا کم ځای ورک شو د دې واقع ذکر کړه چاته چې اصحاب کهف وایي. دویم یو سړی چې د مشرق نه مغربه پورې په دې علاقه ګرځېدلی دی دا به څوک وي دا معلومات دی والی دا هم ناشنا ده او دا ړومبی هم ناشنا ده. او دریم د روح تپوس ته وکړئ چې روح څه ته وایي. دې وی ډېره ښه ده. کېناستل نبي کریم صلی الله علیه وسلم وی مونږ له د دریو سوالاتو جواب را که دا دې راکړه مونږ به ومنو ته چې ټیک وی او که دا دې را نه کړه بیا به ته دروغجن پیغمبر. نبی علیه السلام ورته سار له به جواب درکړم ځکه زما جواب خو رضانه نه جوړو نه خو ما سره څه خط و کتاب ته چې هغې ته ګورم. پیغمبر علیه السلام خو امي و نه په خط کتاب خو نه پوهېده. نو زه به د وحی انتظار وکړم الله نه به وغواړم ماله به الله جواب راکړي نو سار به دله جواب درکوم. اتفاق ته ګوره حکمتونه پکې وي د الله پارشي کې حکمتي د نبی علیه السلام انشاءالله لفظ یې شو دی ونه وی چې سار له به جواب درکم انشاءالله دا انشاءالله ونه وی چې وی نه وی پې الله خفه شو جواب لیټ شو. دوی سار له رالل نبي همې ما ته لا اطلاع نه ده راغلې رښتیا خبرې کوم دروغ نه بله ورځ هم رانله
15 ورځې وحی لیټ شو. حضور پاکم پریشان دی، صحابم پریشان دي، او د مکې کافران شپیلی وی او لوبې کوي او ټپار کوي چې اوس به پته ولګي. 15 ورځې پس وحی راغله، ولا تقولن لشیء انی فاعل ذلک غدا الا ان یشاء الله. ولې چې یو کار وې سار له به کوم انشاءالله به سره خامخا په دې زه خفه دا به نه وی چې دا به زه جواب در کوم، چې خدای وغواړي زه به جواب در کوم. نو بیا دا 3 واړه جوابونه ولا ورکړل. د روح جواب مو شو، یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی. او دا هغه پیغمبر واقعا بیان شو چې د هغه سړي واقعا بیان شو چې کم د مشرق نه مغرب پورې سفر کړی دی، سکندر ذوالقرنین. او دریم د دې صورت سره چې کم تعلق دی هغه هلکان چې هغوی د خپل ښار نه وتي او څه شو، نو د هغې واقع هم بیان شو. نو دې صورت کې رب العالمین هغه واقع ذکر کړي. او زه بیا درته مختصرا ووایم. دا یو زمانه کې د حضرت اختلاف پکې شته. ګورئ قرآن شریف تاریخي قصې ګورئ نه ذکر کړي، په دې ځان پوه کړي. صرف یو واقعه قرآن شریف تفصیلي ذکر کړې ده چې هغه د حضرت یوسف علیه السلام واقعه ده، او باقي تفصیلي نه ذکر کړي. یو حصه یو ځای ذکر کړي، بله حصه بل ځای ذکر کړي. مخکې حصه رستو ذکر کړي، رستو حصه مخکې ذکر کړي، چې څوک دونه وایي چې قرآن شریف د قصو کتاب دی. دا واقعات صرف دې دپاره ذکر کوي. قرآن شریف کې الله وایي د عبرت دپاره واقعه دی. ځکه یو عالم واقع ذکر کړي، دې دپاره ذکر کړي چې خلک د واقع نه خلک ډېر زر عبرت لي. واقع ته خلک پوره توجه هم ورکوي، هسې عامو خبرو ته څوک توجه نه ورکوي. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته په دې صورت کې الله د هغې اصحاب کهفو هغه ذکر کړی دی، او هغه واقع هم داسې ذکر کړی دی چې تفصیلي نه ده. بیا علماو پکې څه خبرې اترې کړې دي. دا خلک دا وڅوک دا کم ځای پیدا شوي دي، او دا اصحاب کهف دا بیا کم خوا تللي دي او کم ځای کې رک شوي دي، او د دې مقصد څه دا یو واقع ده. نورونو د عیسی علیه السلام نه پس ګورې اختلاف پکې شته ښه. د عیسی علیه السلام نه پس 2500 کاله پس دا هلکان په یو وطن کې په یو ځای کې پیدا شوي دي. کم بادشاه چې په هغه علاقه کې و، د هغې بادشاه نوم دقیانوس و. دقیانوس بادشاه و. د هغې بادشاه په زمانه کې د هلکان پیدا شوي دي، او دا هلکان شهزادګان دو چې د مختلفو علاقو د ګورنرانو بچي و، د وزیرانو بچي و. او دا هلکان ډېر په ناز و نعمت کې لوی شوي دي، ځکه د بادشاه زوی چې لویږي هغه خو نه کار کړي، نه قصب کړي، نه لاسونو کې د کار سره بلی دي، نه خپې د کار سره بلی دي، وجودونه نازکي نازک مزاج هلکانو. او د خپلې وزیر یا د گورنر د دغې خلکو بچي و. او زمانه د دقیانوس وه، او د عیسی علیه السلام نه 2500 کاله پس دا واقعه وه. دقیانوس بادشاه دی، مشرک بادشاه دی، او کم خار سره چې د دوی تعلق او کم علاقه د هغې نوم افسوس و. افسوس په سین سره، مخکې سین دی وروسته سین. بادشاه مشرک و، شرک پې کو، او بادشاه ته به خلکو سجدې لګولې. کم سړی چې به دربار ته راغی نو لومبې به یې بادشاه ته سجده ولګول. او بوتان یې جوړ کړي وو، غټ غټ بوتان په چوکونو کې بوتان لګولي، غټو غټو شاهراګانو کې جوړ لګولي، او په خپلو محلاتو کې لګولي بوتان، او ځای په ځای بوتان خواره کړي، او کورونو کې حجرو کې خلکو سره بوتانو د دغه بوتانو سجدې به یې کول، عبادت به یې کو. یو میلې له به دوی تل په کال کې، هغه میله کې به د دنیا خلک شریکېدل، هغې کې به نیزهبازي کېده. بادشاه به په خپل تخت باندې ناست و، نیزهبازي به کېده، او چا به په دې میلو کې خپلې لوبې ټوقې کوي. لکه که ستاسو خیالي نو اوس هم په دې چترال کې یو میله لګي، اکثر صدر پاکستان هم ولګي، پولو ورته وایي که څه ورته وایي، پولو ګراونډ او په دې اسونو باندې هغه خپل کرتبونه کوي، او د دنیا خلک هغه تماشې او هغه میلې لګي. یا مثلا په 23 مارچ باندې
او یا مثلا په دې بعضې 14 اګست باندې چې دا فوجي میلې لګي او د ټینکونو د دې مظاهرې پکې خلک تماشې لري دقه رنګې به دې بادشاه یو میله لګېدل هغې کې به هغه فوجي تربیتونه هم کېدل د هغه زمانې چې څه فوجي تربیتونو اسونه به هم پکې خلکو زغلول بادشاه به وزیران به او دا دنیا به راغونډه وه دقسې یو میله لګېدلې ده بادشاه دی د قیانوس وزیران دي لګیا دي خلک خپل کرتبونه کوي بوتان لګېدلي دي بوتانو ته سجدې کېږي بادشاه ناست تخ لګېدلی دی اتفاق ته ګوره چې ته د یو اونې نه یا د یو چت نه یو پیشو را ټوپ کړی پیشو چې څنګه را ټوپ کړي پیشو د بادشاه د خوا سره پرېوت خو دې بادشاه دام دعوه کړې وه چې ګوره یو خدای زه مېمه د خدایه دعوه هم کړې ده او خلکو له خپل بوتان هم ورکړي دي خپلې ډانچې چې دا په کور کې کېدی او زما دې بوتانو ته سجدې لګوي چې څنګه پیشو را پروتې ده او پیشو ټس کړی دی نو چې د بره نه یو شی را پرېږدي نو خلک خامخا ویرېږي چې څنګه را پرېوت بادشاه فورا ټوپ کړلی او غوبل شو چې دا څه چل شو کله یو خوا منډه وی کله بل خوا منډه وی ملګرو لاس نه ونیو چې صاحب څه خبره نشته پیشو د بره نه را پرېوت دې لکانو پړه کې سوچ وکړو چې که دا خدای وي نو دا دومره یره به پرې نه راتله په خدای خو یره نه راځي د خو دومره یره و د واغېشته زه به دې تعبیر وکړم کتابونو کې نشته زه به ده ووایم چې که پرتوګ یې چوکت نو ممکن ده چې ټول به لړلي فرعون سره هم دا چل شوی فرعون ته چې کله موسی علیه السلام مار پرېښوده که نه نو دومره دستونه یې کړي چې ټول پرتوګ او غار سې میدان یې ټول لړلی نو خدای العیاذ بالله ده چې دا خبرې مې رایادې شي زه ډېر خوشحاله شم دویم شکر دی چې موږ د هغې ذات عبادت کوو چې هغه له نه یره شته نه پلیتي شته او نه پکې خراب صفت شته شکر دی د خشته او ښکلو صفتونو مالک دی او زموږ خالق او مالک دې لکانو سوچ وکړه چې دا څنګه خدای دی یو پیشو ټس سره دومره یوره یری چې کرسۍ نه ټوپونه ووال تخت نه ټوپونه ووال او خلکو رونیوه خدای خو داسې نشي کېدی خو بادشاه دومره زورور دی پولیس فوج ورسره دومره دی چې څوک غږ نشي کولی نو یو هلک دی شهزادګانو کې پاسېد یو غاړه کې کېناست او په دې سوچ کې پرېوته چې دا موږ په کومو کندو کې پراته یو دا خو خدای نه دی دا اسمان چا پیدا کړی دی دا د پلار چا پیدا کړی دی دا د نیکه چا پیدا کړی دی انقلاب راغی په ذهن کې یاد وساتئ ورونو خدای پاک زموږ دا دین او د اسلام دا فطري دین دی فطري دین فطرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی ما من مولود الا یولد علی الفطرت یو معصوم داسې نشته چې هغه فطرت اسلامی باندې نه پیدا د هر چا په زړه کې خدای ایمان او اسلام اچولی دی خو دا خو موږ د پلار مور عبادت ته وګورو نو هغه فطري طور اسلام ته راشو یهودیان د خپل مور پلار عبادت خانو ته ګوري او د هغوی عبادت ته نو اخوې مایل شي عیسایان د خپل پلار مور عبادت ته ګوري یا خپلو سکولونو کې مدرسو کې سبق وایي اخوا مایل شي که یو انسان په داسې ځای کې لوی شو چې د یو مذهب هم نه لیدلی نه اسلام نه عیسایت نه یهودیت دی به مسلمان لویږي په دې اطرافو کې د خدای د قدرت او د وحدانیت نښې دي وفي انفسکم افلا تبصرون د انسان په دې وجود کې داسې نښې داسې نښانې دي که دې ورته سوچو کې دې به دا ومني چې دا ما دا وجود په خپله نه دی پیدا دی له یو پیدا کوونکي شته دې هلک زړه کې انقلاب راغی پوه شو چې خدای خو دې نه دی بل ذات دی داسې یو ذات دی چې د اسمانونه او د ځمکې او د کائنات پیدا کړي او دا ستوري پیدا کړي دي دا هر څه خود به خود نه پیدا کېږي او دا خدای سره شریک نشته بله لک راغی ام لاړه هغه سره کېناست بله لک راغی بله لک راغی دا یو څو هلکان اته نهه لس یولس هر څومره چې دي دا هلکان شهزادګان ښکلي نوجوانان رالل یو بل سره کېناستل او په دې سوچ کې دي زړه کې یو انقلاب پروت دی چې ناست دي دا یو د بل نه تپوس کوي هلکه هغه میله دې پرېښوده ته څنګه دلته رالې ابل وی نو ته څنګه راغلې ابل وی ته څنګه راغلې هلته میله ده لوبې دي منډې دي ترړې دي او جادوګران لګیا دي جادو کرتبونه کوي او قسم قسم نخرې کېږي یو وی چې زه خو به الویم خو که زما خبره پټه ساتئ وعده کوې وی بلکل موږ به پټه ساتو وایه وی زما زړه کې خو دا رالل چې دا د قیانوس خدای نه دی الله واحد
لا شریک وحده لا شریک له یو ذات دی چې د دې ټولو کائناتو مالک دی. او لکه مې دا راغلی چې دا بوتان خو موږ په خپلو لاسو وتراشل او جوړ کړل، دې ته موږ عبادت کوو. نو زه خو په دې سوچ کې شوم درازان نه شوم. ابلوی قسم دې زمام دا سوچ دی، ابلوی قسم دې زمام دا سوچ دی، ابلوی قسم دې زمام دا سوچ دی. خالقه بس ټیک ته زموږ دا سوچ دی. اوس دا سوچ مخلوق ته رسول غواړي، خو ګورې خفیه طریقې سره دې نه به څوک خبرونه. ولې که بادشاه خبر شو، سرکاري مذهب بت پرستی ده، که بادشاه خبر شو یا زمونږ پلاران خبر شو یا مشران خبر شو، سزا به راله راکړي. پټ پټ به داسې دا شیخ وره اوسه مشوره سلا به کوو، خو خبره پټه کم دی پاتې کېږي. بادشاه ته اطلاع ورسېده چې دغه رنګې یو څو هلکان دي چې خو ستا سرکاري مذهب نه مني او نه تا ته خدای وایي، هغې خو بل خدای مني. بادشاه فورا دوی ځان ته ودرول او راوستل. چې راوستل دربار کې حاضر کړ. بادشاه ته تپوس وکړ تاسو متعلق څه خبرې رسېدلې دي، څه مسله ده؟ نو حق نه پټېږي. فورا د دوی د خولې نه ووتل. قرآن شریف کې په دې صورت کې رب العالمین رستو فرمایي، الله تعالی رستو په خپله په دې کې ذکر کوي، په خپله فرمایي څه وایي؟ اذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والارض. رب زمون رب د اسمانونو د ځمکې دی. لن ندعو من دونه الها لقد قلنا اذا شططا. د الله نه ما سوا بل خدای نه منو، او که بل خدای مو د الله نه علاوه ومنو، خو دا خو مونږ ډېره خطرناکه او د جرم خبره کړې. او دا خبره خو درسته شوه، تاسو خو دا یو نظریه ده او یو عقیدم ده، داسې م چېرته پرېږدم. میټینګ شروع شو چې څه ورسره وکړو. پلارانې چې کوم وو هغې وغوښتل وی ستاسو بچي خو دا عقیده لري، څه ورسره وکړو؟ هغې خو یېرېدل. وی بادشاه سلامت چې ستا خدای نه مني او ستا مذهب نه مني، زمونږ بچي دي مونږ ته دستبردار چې څه ورسره کوې ورسره یې وکړه. بعضې خلکو وی چې نه صبر ورته وکړه. چا وی صاحب مړې کړه. میټینګونه کېدل. بادشاه وی نه یو چل کوم، دوی له بله غوندې مهلت ورکړو. که دوی خپل زوړ دین ته واپس شو خو ډېره ښه ده، او که خپل زوړ دین ته واپس نه شو نو بیا داسې سزا به ورکوم چې د عبرت سزا به داسې سزا به مې چالم نه ورکړي. وی ځئ بچې تاسو هلکان یې ناپویه یې، تجربه نشته، بې تجربه یې، ځئ لاړ شئ، سوچ وکئ، مشوره وکئ. تاسو له 2 ورځې پورې مهلت. که خپل زوړ دین ته واپس شوې ښه پخه ګنې بیا به در سره ګورم، سرمنې به مو باسم پرېږدم نه، تاسو له مهلت در کوم. اوس که سمدستي موجنم خلک به ظلم یې ورسره وکړو. هلکان هغه نه پوهېدل، دې مشر دی خو پوهېده مهلت در کوم. دې وی ډېره ښه ده چې دې بار څنګه راووتل، یو بل سره مشوره کوي چې دې ظالم بادشاه نه مونږ څنګه اوس بچ کېږي. د ده د یارې نه خو زمونږ پلارانو هم انکار وکړ، نور خلکو ته به مونږ څنګه دین ورسو، څه به کوو اوس؟ ګوره نیازبین هم وو که نه، کوم چې نیازبین لوی خو نه سفر کولی شي نه خدمت کولی شي. یو بل سره دا مشوره وکړه چې دا کور به لږې پیسې راولو او چېرته بار به وځو. د د بادشاه نه به چېرته ځان بار وباسو. به دا بادشاهي نه صحیح که نه، بل دی صحیح. هغه خو به داسې بادشاهي نه وي لکه زمونږ د پاکستان چې ده، هغه خو به داسې بادشاهي وي لکه چارسدې چې ده یا د پېښور وه. نو چارسدې نه خو سړی مردان ته تللی شي او پنډۍ ته هم تللی شي او پیاده منډې چې والي لاور او کراچۍ ته هم تللی شي. ډېره ښه ده. کورونو نه پیسې راواغېستې، چې پیسې راواغېستې یو لږه لږه صدقه وکړه او رالل یو غار دی د دې د کلي نه بار د کلي په خوا کې، هغې غار ته ورننوتل. چې دې غار ته به ننوځو ځکه که بار ممکن او مشورې میټینګونه کوو نو د بادشاه کارندګان او دا پولیس او دا او خلک هم داسې خلکو ته نیغ نیغ ګوري که نه چې لکه دا هغه هلکان دي، دا هغه چې نوې مذهبې دی، دا هغه دي چې بادشاه مهلت ورکړی دی. نو یو کس یې ولېږه، نو هغه څه چلو که ځان سره کور نه هغه خپلې جامې چې کومې د شهزادګانو جامې دي هغه بدلې کړلې او نورې زړې جامې هم راغشتې وې. نو دا هغه زړې جامې واغېستې چې ته لاړ شه لږ خوراک راوړه، خوراک به مو خورو، مشوره به مو کوو، الاړ څه خوراک یې هم راوړه. کېناستل مشوره کوي چې مشوره دې څنګه کوي. دې مشورې دوران کې ماښام شو، چې ماښام شو ستړي شو، په هغه غار کې ډډه وواله، چې ډډه یې وواله خدای پې خوب راوست، اوده شو. قرآن شریف کې الله فرمایي فضربنا على آذانهم فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا.
الله په دې غار کې اوده کړل. څونه عمر؟ قرآن شریف کې الله وایي 300 کاله 9 کاله د پاسه 300 په دې غار کې اوده دي. دا د خدای لوی قدرت. 300 او 9 کاله په دې غار کې دا اوده دي. او قرآن شریف کې الله فرمایي داسې الله اوده کړل چې په ډډه الله اړی راړی. خوب کې چې سړی په ډډه څنګه اوړي چې وجودونه ونه لګي خراب نشي. غارم په داسې طریقه دی قرآن شریف کې الله فرمایي چې نور راځي نو د نور هغه حرارت او شعاع وردننه کېږي او چې بیا کله نور پریوزي نو بیا شعاع وردننه کېږي. پوره نور هم نه وردننه کېږي چې د ګرمۍ د لاسه خراب شي وجودونه. او داسې هم نه ده چې نور پرې نه لګي چې د یخنۍ نه وجودونه وپړسېږي. څه ورته وایي دا بوګه بوګه شي د یخنۍ د وجې نه دا سرمن څه ورته تاسو وایه داسې دغه غوندې شي بوګه بوګه شي وپړسېږي چې داسې اوبړی شي د هغې نه خدای پاک ساتي. وده دې دوی دقیانوس بادشاه فورا چې هغه ټیم تیر شو دا هلکان پیدا نه شو هغه فورا اطلاع وکړه چې دا هلکان راولی ګرځی. لګیا دي خلک څوک یو خوا ګرځي څوک بل خوا ګرځي او قدرت الهي ته ګوره. غار عجیبه غار دی. قرآن شریف کې رب العالمین په خپله وایي دا غار په داسې کیفیت دی چې سړی پکې ورننوځي خولې تنګه ده نو دننه بیا یو طرف ته فراخه شوی دی پته نه لګي. خلک یریږي له داسې غار نه چې دې غار ته څنګه ورننوځو. ګرځي خلک یو خوا بل خوا یو خوا بل خوا چکرې لګوي د دوی پته نه لګي. دقیانوس بادشاه یو تخته ولیکله په هغې د دوی نومونه ولیکل او هغه سنبال کړ او اعلان یې وکړ چې دا کسان دي دا باغیان دي زمانه تښتېدلي دي. هغه چې موږ ورته څه وایو اشتهاري مجرمان. هغه اشتهار چې اوس په اخباراتو کې اشتهار ورکوي او د ده متعلق غټ اشتهار جاري کړ او هغه تختې راواغېسته. هغه په خپله د چې کوم خاص محافظ خانه وه هغې کې لکه اوس هم یو فایل دي که نه هغه فایل قاضي جج مشر جج سپریم کورټ والا ځان سره محفوظ کړي لکه دا شی بس فایل کا دا به پروتي به وخت ضرورت په کار راځي. هغه تخته باندې نومونه لیکلي دي د دوی پوره حالات یې لیکلي دي د پلار نومونه ولیکل او تاریخ یې ولیکه چې په دې تاریخ په دوی سزای موت فیصله وشوه او دوی نشته وتښتېدل. دا اشتهاري مجرمان دي او چې چا م راوستل هغوی له به دومره انعام میلاویږي او دا به موږ پالیسي کوو. تختې کا فایل ځان سره سنبال کړي. دوی خو لال غار ته اوده دي ګرځي ورپسې ګرځي ورپسې ګرځي ورپسې ګرځي پته یې نه لګي. اخر کې څوک رالل دې غار ته چې ویې کتل دا پکې اوده دي فورا لاړل بادشاه ته اطلاع ورکړه صاحب راشه الله سړي مې پیدا کړل کوم ځای دي یو غار دی خو صاحب غلې به ورځو ګوري اوده پراته دي چې ویښ نه شي ونه تښتي. چې بادشاه سنګ راغی او سړی غار ته وردننه کړ وایي چې غار کې خو سړي اوده پراته دي سپی ورسره لا بیل دی کلبهم باسط ذراعه بالوسیل. دوی چې کله تلل نو سپی ورپسې دی نو سپی شړي هغې ورپسې دی سپی شړي او ورپسې دی. سپی ورته وایي چې تاسو د خدای نه نه یارېږئ. سپی ورته ګویا شو د خدای نه نه یارېږئ زما در سره مینه ده او تاسو ما شړئ. حیوانات به جنت ته نه ځي لیکن د اصحاب کهف سپی به هم جنت ته ځي. سګې اصحاب کهف دا به هم جنت ته ځي. ولې د صالحینو نیکانو سره محبت یې ساتلی دی. دې وجې نه علماو سره صالحینو سره محبت او مینه دا د برکت نښه ده. رونو ګورئ په مال به اعتماد نه کوې ذهن کې واچوه مال غادن ورایح تلورت ولا شی. په بچو به هېڅ اعتماد نه ساتې. نن دې بچي دي خو چې پیدا کوې وله او که د ګټې وټې ته لږ پرېوتې که نه به اعتماد به پرې نه ساتې. په قوم به اعتماد نه ساتې. اعتماد به په چا ساتې د الله رسول مینه باندې. په چا به ساتې الله رسول مینه دا به جنت ته رسوي. علماو سره محبت مینه دا به جنت ته رسوي. صالحینو سره محبت مینه دا به جنت ته رسوي. سپی دې ولې نه بادشاه چې راغی ویې کتل هلکه اوده دي راویښوي ګرفتار بادشاه ویل نه ویښه وایم دې سره داسې سزا ورکوم چې داسې سزا به مې چا له هم نه ورکړې. ځان له یې پخپله جیل خوښ کړی دی نو چې کوم جیل یې ځان له خوښ کړی دی نو زه خو بیا جیل کې اچوم دا وله ټیک دی. شا به یې راوړی ګټې او د غار دا خوله ورپسې مکمل بنده کې
همدې کې نه خوراک به ملاویږي، نه بس اوبه ملاویږي، نه به هوا ور باندې لګي، نه به تو ور باندې لګي، همدې کې دننه به مړه شي. عجیبه سزا تجویز کړه. ګوره دا مقلب القلوب زړه بدلونکی څوک دی؟ الله. داسې ده که نه؟ نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې به سوال کو نو فرمایل اللهم یا مصرف القلوب، اے زړونو اړونکیا، صرف قلوبنا علی طاعتک، یا مقلب القلوب قلب قلوبنا الى طاعتک. خدای زموږ زړونه ستا تابعدارۍ ته ورواړه. اوس د هغه زړه کې خدای دا واچو، ګنې وجل شو، رابخول شو، سوځول شو، هر قسمه کولی شو. الله زړه کې ولا دا سزا تجویز کړه، ځکه هغه سزا کې د هغې فایده وه. نو دا سزا ولا پړه کې تجویز کې چې راوي خوامه به دیوال ورته وه. خلکو ډېر مخالفت وکړ. بادشاه وې نه ځان له چې کوم جیل خوښ کوم دا ولا ټیک دی، همدغه جیل کې دا ولا ورکوم. ډېره ښه ده. دیوال یې ورته د مضبوطو غټو غټو تیږو خېجو، مضبوط یې وتپو، خیر و خلاص. بادشاه لاړ. سړي څوکیداران مقرر کړل چې دا دیوال کله کله ګوره بار تېرو، اگر چې د راوتو هېڅ امکان نشته، دومره غټې تیږې څوک لرې کولی نه شي. او بیا بادشاه چې کوم آبادي کوي، تاسو وینئ که نه د شاهي مسجد دا دیوالونه چې والي شوي دي، شاهي قلعې والا دیوالونه چې والي شوي دي، دا څوک نړولی شي؟ د قیانوس بادشاه زمانه رو رو تیریږي 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 تیریږي، هم خدای مړ که. ورپسې بل بادشاه هم راغی مړ شو، بل هم 300 کاله تیر شو. ورو ورو پروردګار داسې خلک پیدا کړل چې هغه صالحان او نیکان شو. دا دورونه تیریږي. کله د باطل غلبه وي، اخر کې د حق غلبه راځي. بیا د باطل غلبه ورپسې د چا غلبه وي؟ د حق غلبه. لکه زمونږ دې وطن ته وګورئ، زمونږ په دې وطن د بت پرستۍ یو زمانه تېره شوې ده. داسې ده که نه ده؟ کم یو غونډی چې ګوري بوتان پکې راخېږي. د دې اوتمانزو دا بار غونډی وګورئ، د رزړو دا وګورئ، تورنګزو کې دا غونډی وګورئ، دغه کې وګورئ، دا څه ورته ویل کېږي، تخبی کې وګورئ، دا چې څومره غونډیان دي کې بوتان راخېږي. دا بت پرست تېر شوي دي. او ګوتم بد بعضې بوتان پکې راخېږي. معلومیږي دا چې د هغه ګوتم بد والا خلک هم دلته کې تېر شوي دي. لیکن دور پې پروردګار د اسلام راوست. او پښتون هغه قوم دی چې رب العالمین مکمل اول نه اخره پورې خدای پاک د صحابو په وجه صحابه دلته راغلي دي. پروردګار دا ټول خدای مسلمانان کړي. یو دور راغی د قرنګ نه د قیانوس د زمانې نه پس خدای یو دور راوسته. چې دور راوست خدای خلک ښه کړل، بوتانو نه سجدې ختمې شوې او خلک ښه شو، نیکان شو. نیکان شو. یو بادشاه راغی، یو صالح او نیک بادشاه، نوم یې تورتوس دی. تورتوس بادشاه راغی. هغه بادشاه راغی. د دې بادشاه زمانه کې خلک نیکان دي او د عیسی علیه السلام دور دی. او دا هغه زمانه ده چې عیسی علیه السلام خدای پاک جمدی بیا اسمان ته خېجولی دی. د عیسی علیه السلام د وینا مطابق څوک ښه عبادت کوي او څوک عیسی علیه السلام ته خدای زویم وایي. داسې هم پکې شته. خو بت پرستي ختمه شوې ده. رو رو خلک نیکان، بت پرستي خو چې دا تورتوس بادشاه راغی نو دغه زمانه کې بیا بعضې خلکو رو رو هغه د کفر خبرې بیا رو رو راغلې. دور بیا رو رو نږدې کېږي. حالانکې دې ته زمانه رسېدلې ده چې ښار مکمل بدل شوی دی. ښار کې جوماتونه جوړ شوي دي، ګرجې جوړې شوي دي. د ښار په دروازو باندې لا اله الا الله عیسی روح الله لیکلی شوی دی. هر څه بدل شوي دي، بوتان مات شوي دي. خو دا بادشاه چې دا تورتوس بادشاه راغی، دې وخت کې بعضې خلکو دا عقیده رو رو خوره شوه چې یاره دا خلک به څنګه واپس جمدي کېږي. یو دل چې یو سړی مړ شو او خور یې شو، دی به څنګه واپس جمدي کېږي؟ دا غلطه خبره ده. واپس جون نشته. رو رو دا نظریه خوره شوه او د بادشاه چې کوم خواص دي پارلیمنټ والا، زه به تعبیر وکړم، دې خلکو ته خبره ورسېدله. څوک یو خوا شو، څوک بل خوا. چاوی واپس جمدی کېدل شته، چاوی واپس جمدی کېدل نشته. بادشاه پریشان دی. بادشاه کتابونه لیکي، زړې جامې واغوستې، سر سر تور، خپې بلې خپې شو او پروردګار ته درخواستونه شروع کړل چې یا الله یو نښه داسې مونږ ته ښکاره کړه، او دا داسې وخت چې نه پیغمبر شته او نه د پیغمبر صحیح تابعدار شته، نه د پیغمبر تعلیمات شته، ختم شوي دي. جاهلیت رو رو خورېږي. بیا پروردګاره داسې یو نښه مونږ ته ښکاره کړه چې د هغې نه دا خبره معلومه شي چې یاره بعث بعد الموت، د مرګ نه پس جمدي کېدل دا حق او ثابت دی. زاری کوي الله ته، زاری کوي، زاری کوي، زاری کوي. دی خو الله ته چل کړی دی. هغه دیوال خدای غورځولی دی. زمانه خو پکې 300 کاله تېره شوه. وازدادو 9
فلبسوا في كهفهم 300 300 وازدادوا 9 309 سال دیوالم پریوته دي خو دوی دن نو د پراته دي خدای پاک حفاظت کوي الله چې حفاظت ته چا کوي هغه سو خرابول شي نشي خرابول پروردگار لګیا د حفاظت کوي ایسو کم نه ورده دی خواته دوی را پاسې ده د خوب نه راویښ الته بادشاہ خدای ته زاری کوي چې د خوب نه راویښ شو څنګه وې قتل نو څه خوراک خوړلو او سیده سر ته پروتو چې وې قتل خوراکم روغ پروت دی 300 سال کې خوراک روغ پروت دی زه به بل مثال هم درکم دا عزیر علیه السلام مخکې قرآن شریف کې ذکر شوی دی عزیر علیه السلام په لاره تېرېده او داسې روان ویجال خار پروتو وی انا یحیی الله هذا بعد موتها دا به خدای څنګه جمع دی کی فاماته الله 100 عام 100 کال عزیر علیه السلام خدای پاک ساتي وستله او ورسره د انګورو بو د انګورو بډې ز ښه کېږي انځر په میوه کې ډېر زر ښه کېږي 100 کال پس سترګې وغړولې د انګورو بم تازه دي وانظر الى طعامك وشرابك لم يتسنى قرآن شریف کې الله وایي هغه خوراک چې زر ښه کېږي چې انځر دي هغه سه محفوظ دي هغه د انګورو اوبه چې ډېر زر ښه کېږي هغه مقصد محفوظ پراته دا ارس خود الله په اختیار کې دي کنه دا سخاوالی ولی راځي د جراثیمو د ذریعې نه او د آب و هوا د ذریعې نه او د حرارت او د برودت د وجې نه او دا ارس چا په لاس کې دي د الله په لاس کې جنت کې یو شی نسخه کېږي زه کله کله یو مثال ورکوم زم دا ماشوم د مور په ګېډه کې دننه په څومره ګندګۍ کې پروت دی او په اوبو کې ډوب پروت دی په اوبو کې ډوبه لیکن دا ماشوم نسخه کېږي عقل خو چې څښا دي او مخصوص ټمپریچر دا د مور په دې ګېډ کته وی چې دا څنګه په دې څنګه دی پیو د مور په ګېډه کې د ماشوم پروت دی هغه مخصوص ټمپریچر غواړي په جمی کې متعلقه ټمپریچر رسي اوړي کې مرته رسي چا داسې وکړل چې اورېږه په اوړي کې به د ماشوم د مور د خېټې ته ببوزې وو اسنه دنه ماشوم مړ نشي حرارت زیات نشي او په جمی کې به د خېټې ته ایټر کېږدو اسنه یخني په زیاته شي ماشوم مړ نشي او هغه مخصوص اکسیجن او ته خدای رسي او هغه غلط ګیس اته خدای وباسي کاربن ډای اکساید ماشوم خوراک ته ته خامخا رسیږي نه دغه ځای کې وجود دقه سي خاموش پروت دی نوکان جوړيږي ویخته جوړيږي په سر باندې اډو کې جوړيږي او په بو کې ډوب پروت دی ماشوم او جمدې پروت دی کم خدای چې دا کار کوي دا الکان په د 300 کاله ساتلی شي کني شي ساتلی یو قادیانیو زمون یو عالم سره بحث و مناظره و نو دا قادیانان دا نه مني چې عیسی علیه السلام بر په اسمان کې دی میرزا غلام محمد قادیانی ته مسیح وای وی تاسو خو وایي چې عیسی علیه السلام بر په اسمان کې دی وی تاسو خو دا مقیدره چې په اسمان کې نه بول شته واړه او نه لوی بالکل وی دا عیسی علیه السلام ته د اسماء کم ځای کوي نا مولانا صاحب ورته وی د مور ګېډه کې څو میاشتې تیرې کړې دي وی نه هم میاشتې وی مور ګېډه کې د غول کم ځای کول هغه کموډو خایا کنه چې کم دی پته ناس وي او اړه بول چې د کول هغه ځای راته خایا چا به ډیرانو خایا چې د مور ګېډه کې پکې متیازي کول وی الله تعالی بندوبست کړو نو د خبيث بچي چې تعالی دلته بندوبست کولی شي هغه لالته نشي کولی دا اسباب د چا په لاس کې دي اور یو سبب د سوځېدو دی دا خو منه کنه لیکن ابراهیم علیه السلام چې ورپرې وسوځي نه او به د غر کېدو سبب دی لیکن موسی علیه السلام څخه خپل قوم په خدای پاک راپورې باسه کنه دا موږ ته الله مثالونه ښیي جناب نو دی یو چراویښ شو خوراکم پروت دی دا یو ورته وی چې لکه څونه ټیم به زموږ د خوب شوي رو خبرې کوه بر څوک ونري د قیانوس دی څونه یاره ممکن ده چې یو شپه به مونږ خوب کړي یو شپه به اول ورته وی یاره الله اعلم الله ته پته چې څومره ټیم وي قرآن شریف کې الله وی یو وی چې یو شپه بل وی الله ته پته ده دا دویم ټیک وی چې الله ته پته ده د یو ته وی داسې کار وکړه جامې دې بدلې کا زړې جامې واچوه او خفیه پټ لاړ شه ښار ته د قیانوس او د هغه پوج پولیس څوک در باندې خبر نشي او طعام به راوړې خو ایهم اسکا طعام پاکیزه طعام حلال حرام خوراک را پسې راوړی هلکه څوک مونه وي جامې بدلې که بیس بدل کې جامې بدلې که پټ غوندې وځه ډېره ښه جامې بدلې کړې
او دا یو کس تاسو هلکه دلته بار رونه دی خبرې هم په زور ونه کې غلې غوندې ووت چې ووت داسې پټ پټ ځي پټ پټ ځي په ښار ورننوځي او 300 کاله نه هم که د پاسه قار نقشه خو بدله ده ټول چې په یو دروازه څنګه د ښار ورغی د دې ښارونو به دروازې وي لکه څنګه چې زموږ د پېښور په خوا دروازې وي ما اورېدلي چې د دروازې به د شپې ماښام بندولې او سهار به یې کلاول چې په دروازې ته وکتل بره یې لیکلي لا اله الا الله عیسی روح الله هلکه دا څنګه چل دی دې دروازه باندې خو بوت ولاړو دا خو بوت نشته دا څه دي غلې غوندې لار مې جوړ خطا کړې ده بلې دروازې له ورغی چې ویې کتل په هغې هم لا اله الا الله لیکلې شوي هلکه دا خو زمونږ همغه ښار دی که نه یو خوا بل خوا ګوري بل ښار به نو بل خو نشته اوس هاتیا ته خو خپله علاقه معلومه ده څه څه مسله ده زه جوړ خوب وینم دا بالکل تفسیر مظهري تفسیر قرطبي او مختلفو مفسرینو لیکلي او مورخینو هم لیکلي هلکه په دې کې لږ زور ورکوم چې ویښ یم کودیم ویښ یم کودیم یاره ویښ یم نو دا خو هغه ښار نه دی دا څه مسله ده نو په دې بله ده ورېکه دننه به ورشو چې دننه ورغې اوس دې پټ پټ رورو پټ پټ کېږي څوک مې ونه پېژني چې ګوري هلکه دا خلک خو ټول بدل دی هلکه دا جومات څه کوي ګرجا هلته خلک خبرې کوي د عیسی علیه السلام نوم اخلي هلکه عیسی علیه السلام دا خلک څنګه پېژني ته خو چې موږ پرون تلو نو نه چې عیسی علیه السلام پېژنده نه دلته ګرجه وه او نه دا کلمه وه او نه دا ښار داسې و خو دا څه مسله ده یاره داسې معلومیږي چې زما دماغ خراب شوی دی دماغ مې کار نه کوي خیر په دې کشمکش کې دی را کار څه چې دي ملګرو ته به دا ناشنا قصه کوم خو چې څه ډوډۍ خولي یو دوکاندار ته ورغی چې دوکاندار له ورغی هوټل والا نه ډوډۍ اخلي هغه ته هغه پیسه راواغېسته روپۍ هغه یې ورکړه ویې دا واخله او مال ډوډۍ راکړه هغه چې روپۍ ته وکتل خزانه دې مونتې ده که غلا دې کړې ده او روپۍ خو 300 سال مخکې والا ده که بدلې شوي دي اوس لکه زمونږ د ایوب خان د زمانې پیسې چې اوس څوک راوباسي ایوب خان د ده ورغه روپۍ نوټ چې اوس دې راوویسته او دوکاندار نه دې ورکړه او په پټکه وایي چې خزانه دې مونتې ده دا خو زړې روپۍ دي دا خو نه چلېږي چې ویې کتل یې لکه دا خو زړه چې ته خزانې مونتې ده هغه بل ته خولې ده بل ته خولې بل هلکه دا سړي اغلا کړې ده او یا خزانه مونتې ده سړی ګرفته سړی کلک د مټې خزانه دې کوم ځای مونتې ده جی خزانه مې نه ده مونتې ماله ډوډۍ راکې اوږې ما او ماله ډوډۍ راکې نه تا خزانه مونتې یا دې غلا کړې ده پیسې راوباسه زه یې ښایه ګنې بادشاه ته دې پیش کوم یا خدایه اوس د قیانوس ته مې پیش نه کړي دا څه پیغام واوړې ده نه چې نه ما خزانه نه دا دروغ وایي خزانه کوم ده او پلار که مې خبر شو پلار مې قبر کې پروت دی تره که مې خبر شو رونه که مې خبر شو وی به چې تا غلا کړې ده دا څه په لانجه به وړېدو یو نه نیسي بلې بل نه نیسي دیم غریب ځان ته حیران دی څوک ویې لکه ګورې خبره پټی در نه خزانې منتره خو حل نه وایي څوک وایي دا نه د قسته لیونې کړې دی دا خبرې ګډې وډې کوي چې پلار مې دی ورور مې دی او تره کم دی نوم دی ښایه پلانکې مې نوم دی پلانکې مې پلار دی پلانکې محله کې اوسېږي روغې که لیونې پلانکې محله کې دی پلار دی په دغه محله کې کم دی اوسېږي دی ځان د قسته لیونې کوي سړی یې ونیو وینیوه بویه ته او خلک هم ورپسې دي الګوله جلوس دی چې پاګل دی څوک یې لیوی څوک یې خزانې منتره څوک یې ګړې وړې وایي سړی یې نیغ بوتلی دی او بادشاه ته تورتوس بادشاه ته ور مخامخ کړی دی او بادشاه دغه وخت کې لګیا دی خپل رب ته لاسونه نیولي دي الله داسې یو نښه راپېښه کړي چې زما دا قوم د مرګ نه واپس جمدي کېدل نه مني خدای چې ویې مني دی پې ور دننه کړه وایي بادشاه سلامت یو غلم نیولی دی او دی اوس رپېږي چې دا خو هغه بادشاه هم نه دی د قیانوس خدا نه دی دا بادشاه څه شو بل بادشاه د کمې راغی چې ور مخامخ یې کړه ورته یې ویې چې ستا څه نوم دی وی زما نوم دی مکسل مینا بادشاه سوچ کې پریوت هلکه اوس هغه فایل راوباسه بادشاه سره خو فایل پروت دی تخته راوباسه تخته یې وکتله او پېښ شو هلکه به تاسو غلی شئ ما سړی وپېژن څه نوم دی مکسل مینا پلار دې څه نوم دی فلانکې د کوم کلي د فلانکې کلي بس پرېږدې د سړي ټیک وایي وی دا هغه هلکان دي چې 309 سال مخکې روک شوي دي دا یو پکې پیدا شو هغه وی 309 سال مخکې نه دي بېګا تلي یو په غار کې وده یو بېګا خبره دې وروستو ده بېګا خطره بېګا تللی دی ټول ښار بدل دی
د کم بادشاهي و بیګا وی د دقیانوس پته خو لګي کنه چې جنا بادشاهي کله تیر شوی او دا هغه مخکې چا بادشاهي و خلکو ته خو دقیانوس نو معلوم وی ټیک وی دقیانوس بادشاهي 309 سال مخکې تیر شوی ده ته ټیک وی پلار دې سره د پلان کې قوم قبیله تختې راوسته فایل روت فایل کې ارسل کړي شوی دا هغه اشتهاري مجرمان دي چې 309 سال مخکې بادشاہ ورپسې اشتهار کړی دی خدانه کې ارسل کړي دي وروره ټیک وی کېنا بادشاہ نه ولې تختې دی دقیانوس نه هغه مشرک و بوتانو عبادت یې کو وی الحمدلله اوس داسې بادشاہ لراغلی چې الله یو منو عیسی علیه السلام د خدای پیغمبر منو سړی مطمئن شو دې سوچ کې دی اوهو 309 سال مونږ خوب کړی دی بادشاہ قوم ته وی راځي اوس ما د خدای نه غوښتې وه پروردګار راته وښوله دا خلک الله وده ساتلی دي 309 سال او خدای پاک واپس روح کړل دقه رنګې به پروردګار مونږ مړه کي او د قیامت پر ورځ به خدای پاک راوچت کي د مکې مشرکانو به دام وي نبی علیہ السلام له یو کافر راغی او یې داسې دغه راواغېسته زوړه ډوکې او په دې ګوتو یې داسې ورجو وی څه سوی چې دا به واپس جمدی کېږي نبی علیہ السلام ورته وی او دا به واپس جمدی کېږي اذا كنا عظاما وترابا ائنا لفي خلق جديد او اباؤنا الاولون دا به واپس جمدی کېږي الله وی بالکل تبم جمدی کېږي واپس تا دا پلار او مور به واپس جمدی کېږي چې کم ذات د نیست نه د نش نشته انسان راوستی شي او د یو نطفې نه د یو رکوټې چینجي نه خشته انسان جوړولی شي نو چې دا کومه ډانچه چوره چوره ده غوښه پې نشته صرف هډوکي دي هغې نه واپس جمدی کولی شي که نه شي جمدی کولی الله په دې قادر ځای چې ځو تماشه ووینو د ملګري ووینو دې ته مخکې د بادشاه وزیران ورپسې دي غار له رالل وی تاسو داسې وکړئ تاسو په دې غار یکدم مور دی ملګري به مې ویارېږي وی به چې دا خو دقیانوس راغی زه ورځم چې لا ولې پوه کړم وی ډېره ښه ده دی په غار وردن نه شو ملګرو ته یې وی چې یار وره څونه موده به وی یو شپه څونه موده به بل وی سر وی 309 سالم نیکبختو خوب کړی دی اسینګه ټوله قصه یې ورته وکړه بادشاه راغلی سره د وزیرانو او بادشاه مسلمان دی وزیران مسلمانان دي ګرجې جوړې دي د الله عبادت پکې کېږي دی راووتل واپس راغلل چې راووتل د ټولو سره ملاقات وشو د بادشاه د ټولو سره ملاقات وشو او بیا دی بادشاه ته ووایي چې باس دا مهرباني وکړې مونږ به راځو تاسو له خو تاسو مونږ پرېږدئ خپل غار ته دی کې مونږ 309 سال پاتې شو الله دلته په مونږ د خپلو رحمتونو انتها کړې ده دلته د الله نه یې غوښتې دا وه الله نه وی ربنا آتنا من لدنک رحمتا دغه غار ته چې کله ننوتل د الله نه دا سوال کوي ربنا آتنا من لدنک رحمتا وهیئ لنا من امرنا رشدا خدایا مونږه باندې رحمت نازل کړي او زمونږ په دې لاره کې پروردګاره مونږ ته سلوک هدایت او نیغه لار نصیب کړي نو د مونږ دعا خدای قبوله کړه مونږ به دې غار ته ننو ځای به هم دی بیا به راځو درله هغې غار ته چې څنګه ننوتل پروردګار ته سا وایستله فورا په الله خوب راوسته او پروردګار ته سا وایستله الله مړه کړل چې بادشاه سره د کارنده تاسو ورشئ سړي خو رانوتل سړي پراته دي مړه پراته دي نو بادشاه هلته بیا جومات جوړ کړی دی په هغه ځای باندې جومات یې جوړ کړی دی اوس دا غار کوم ځای کې دی نو دا علماء پکې لوی اختلاف الله خو یقین پته نه لګي الله ته پته لګي څوک وایي چې پروم کې یو غار دی پروم کې او هغې کې یو غار دی تفسیر قرطبي لیکلی دی په هغې کې د 21 سړو